اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما خوږو پښتنو رونو خويندو نن خبرې کوو د شوګر حواله سره. د شوګر چې کومه بیماری ده نو د شوګر ابتدایي علامات څه دي، یعنی شوګر چې شروع شي نو تاسو ته څه قسمه داسې علامات دي چې تاسو ته اگر راځي نو تاسو په ځان شک راځي چې یاره خدای دې نه کی زما چې کوم دی نو شوګر هم کې دي شي. نو هغه کسان چې د کوم صحت بغیر د سوجي خرابېږي لګیاوي کمزورتیا را روانوي، یعنی یو کس ته بالکل صحتمند دی، نه څه دوايانې خوري، نه څه تبه ټوخله شته، نه څه بیماری شته، او داغه صحت چې کوم دی نو کمزوري کیږي، هغه ستړی کیږي زر، هغه چې کوم دی نو داغه سټیمنا ختمه ده، هغه چې کوم ورځ خپل کار روزګار خپل نارملی به مخکې په کومه طریقه باندې کولو په هغه طریقه اوس کیږي نه، په خپل روزګار باندې هم هغه ستړی شي، په خپل نارمل روټین کې هم هغه ستړی کیږي، کمزوري پکې راځي، د هغه وجود چې کوم دی بغیر د سوجي خوګونه دردونه پکې زیات دي، هغه چې کوم دی نو هغه څنګه چې موږ پښتو کې وایي چې د زړه زور ختم دی، نو هغه خلک چې کوم دی نو دا د شوګر شکار هم کېدی شي. بل داسې ده چې د شوګر ابتدایي علاماتو کې دا هرگز نه دي چې یاره دا زخم چې ګینې زما په بدن باندې راغو زما خو زخم جوړ شي نو ما د شوګر نشي کېدی، یا چې کوم دی زما د خپو ګوتو کې یا خپو کې زخم راغو، یا زما نظر کم شو، یا مال امتیاز ډېر زیات راځي، نو دغه سیزونه چې کوم دي دا د شوګر کې حل راځي چې کله د ډېر وخت نه د انسان شوګر وي او هغه کې د شوګر چې کومې هغه پیچیدګیانې دي هغه کله یو پیره راشي نو د هغې نه بعد شوګر ډېر زیات وي او د انسان وزن کمیدل، انسان کې به انتها کمزورتیا راتل او هغه زخم نه جوړېدل، یا تش امتیاز ډېر زیات راتل، یا وزن کمیدل، خوراک ته زړه نه کېدل، دا سیزونه چې کوم دي دا شوګر کې حاله راشي چې کله دا شوګر د ډېرې مودې نه وي او تاسو په وجود کې د هغې پیچیدګیانو دا عمل چې کوم دی دا شروع شي نو بیا تاسو ته پته ولګي. دغه خلک چې د چا یا وزن کمیږي یا زخم نه راځي، تش امتیاز ډېرې زیاتې ورځي، تږي کېږي ډېر زیات، دې ته موږ اسماټیک سیمټمز وایو، نو دا په شوګر کې ډېر لیټ نمودار شي. شوګر مریضانو کې تقریبا هغې 2-4 کاله د هغې شوګر چریدلی وي نو هله پکې دا راشي، یعنی 2-4 کاله پورې هغې ته چې کوم دا معمولي علامات وي دا ورته ویم نه، نو د دې د وجې نه هغې د شوګر د علاماتو نه نه خبر. نو که کم انسان په خپل نارمل روزګار کې کار روزګار خپل روټین اکټیویټي د ورځې چا کومه کوي په هغې کې ډېر زیات ستړی کېږي، هغه ته کمزورتیا محسوسېږي، هغه ته د پټو کمزورتیا محسوسېږي، خصوصا زمونږ زنانه چې کوم دي د هغې وزن کمیږي لګیاوي بغیر د څه وجې، یا هغې ته ځان مسلسل بیمار لګي، صحت یې ښه نه وي، نو د شوګر ټیسټ دا یقیني طور پکار دی، هر چاته پکار دی، او خصوصا هغه خلک چې کوم عمر د 40 کاله نه زیات دی نو هغې ته که څه علامات نه هم وي نو هغه که د شوګر د خپلو کولیسټرولو یعنې د وینې د دې غوړو ټیسټ دا که وکړي، د تور زیړي خصوصا په پاکستان کې دغه څیزونه ډېر زیات دي، او د 40 کال عمر نه بعد یو ای سی جی د خپل زړه دپاره، د تشو متیازو یو ټیسټ د خپلو ګردو دپاره، نو که دا تاسو یو سکرینینګ ټیسټ هم وکړئ تاسو سره به یو خپل فایل جوړ شي. الله دې نه کړي چې تاسو ته داسې څه مسلې وي، مسلې به نه وي، که دا ټیسټونه ټول صفا راغله زموږ د طرفونه تاسو ته ایډوانس کې مبارکي. خو که خدای دې نه کړي څه داسې علامات وي چې په دغه ټیسټونو کې مونږ رانیولی شو او په وخت باندې د هغې مخنیوی کولی شو، نو ښه خبره دا ده چې تاسو خپل سکرینینګ ټیسټ خصوصا هغه خلک چې کوم د 40 کاله نه د هغې عمر زیات دی یو ځل خپل ډاکټر سره مشوره وکړئ، خپل که تاسو ته څه تکلیف نه وي نو یو جنرال چیک اپ خپل وکړئ، که تاسو کې څه مسایل نه نو بیا کال یو نیم 2 کې یو ځل چیک اپ هم تاسو دپاره کافي دی، خو ستاسو صحت به چې کوم دی نو هم ستاسو خپل لاس کې ډېر محفوظ طریقې سره پروت وي. امید لرم چې دا معلومات چې کوم دي دا به تاسو دپاره ډېر فایدهمند وي، او زما پښتانه رونه خویندې دا معلومات چې کوم دی دا به نورو رونو خویندو سره هم شیر کړئ چې هغې ته هم د دې نه فایدې حاصلېږي. خپل ډېر خیال ساتئ او خپل ملک لپاره ډېره دعا کوئ. الله مو صحتمند لره، الله مو روغ لره. الله پامان.